سپین شم تباه شم ذلیل شم او په شرمونو وشرمېږم خو زما د علاقې خلکو ته پته ولګي چې ملک نه خلاص شوې ده خبره د عزت ته یو پټتي مې یو ورځ کور ته ولېږه نو بیا ما نغله وشوه خدای اوس تا پټتي راولی شي د عزت مې راشي په شرمونو به وشرمېږم چې دا پټتي به کله راځي په شرمونو به وشرمېږم خو زما د علاقې خلکو ته پته ولګي ده چې د ملک سلطان اغلاق شوې ده څومره ښه د عزت وخت مې تېر کړ خدای خبر چې دا کوم سړي نه ماته هېر ډېر ښه زبردست د ملک صاحب نه خو تیار ده د ډنډې پکې جوړ شوي کله داسې ځي او کله داسې راځي خدای دې خیر کړي په دې ملک صاحب څه چل شوي دي ورځم تپوس ته یې کوم چې څه مسله ده خدای که تا خدای د سر اخلاص که د راجوري خري یو خو دا سټایل بالکل بدل کړه دا پرې اوس دې نه منم ښه دا بیا څه چل شوي تا د خو مې ډنډې پکې جوړ شوي راشه د نه ذلیله شوم ظالمه صرف یو ورځ چوټي دې وکړه او بېګاره نغله وشوه اوس دا راته ووایه په پیسو نکاح نشته شکر د اجره کور بحال پاتې شو خو خبره د عزت ده داسې کار دی چې ماله به داسې کس ګوري چې ماله د عقل پیدا کړي خو د رښتیا کړی دی زه یو تپوس کوم جي ولې زما په کور کې ټوله خویندې نشته بچي مې نشته زه په کور د شپې نه ځم او دا اریانو وایي ته بېګا ټوله شپو دې ویسم دا خدای د سر اخلاص که ته ما دلته در سره پاره ساتلې ستا چې را شپږ شرې خاندانه زه ساتم او د ما د حجرې نه غنم جوار هر څه ځي نو زما څه کار چې زه په شپه شوګیره کومه ملک صاحب داسې کار دی که نه کیمرا پرې کتلی و ملک صاحب که نه کیمرا د خدای بېخو باسي هغه لایټونه به ته ملې کړو څوک په نظر راځي نه پکې به داسې تیاره لاړه او تیاره راله خو دا راته څه ووایه دا خبره پرېږده ما نه به داسې سړی ګوري چې غل پته ولګي او که پته ونه لګي که نه نو سره د خاندانه به دې سیزم دا خبره په ذهن کې واچوه ښه ملک صاحب داسې کار دی که نه زه به لاړ شم څوک وګورم کېدای شي چې غل دله را پیدا کړي بس ټیک شو شب اوس شبه شب ځه یو خبره وره او زه تا ته دا وایم تا خدای د سر اخلاص اوس مې په شیشه کې سر ته وکتل نو یو خو ما نه خدای پاک دغه سر راکړی دی او داسې ښکارېدو لکه له لاهور نه چې مینار پاکستان وړي او زما په سر دې کېښودي ملک صاحب خفه کېږه ما ټوله ورځ د ویښتو له شړشمو تېل ورکې ویم په خدای باور کا پټکي دې پیلې نیولو هم مې دودبي راوړې دي تېزېدلی جي یاره په دې خبره مې خوښ شي چې ګوره زما د عزت خیال ساتي اوس نو که دا خبره د عزت را برقرار راولېږي نو په شرمونو به وشرمېږي ته غم مه کوه ملک صاحب چې ستا پټې دې ژوندۍ وي هر څه به ټیک ټاکېږي بس دغه خبره یې که نه زړه ته مې او ساده راکوږي نو بېړه مې بهېدلې مړه مه بېله ملک صاحب مړه مه بېله خدای پاک په خیر کې رنګ دې اسیم جل کړی دی او کور دې بېله خدای شته ګوره خبر هم دله څوک نو باسي ګرمي ده زه ورځم د تا ښه ده شاباش ورشه ته سړی پیدا مه کوه ما د خو دې وي چې ټول خاندان سره په تیزاب سېزمه یاله ایو عزت مو ساتي خیر د خیر مالکه الله مدام بچا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه راغلی ملنګ بچا ډېرې خبرې مې پړلې دي خیر الله خو د غریب سړي څوک اوري مخکې وایه غریبۍ تنګ کړی ملنګ بچا دوره ته وکړه چې خدای مې د دې غریبۍ نه خلاص کړي حق الله نه دې خو ډېر اسان علاج دی خو که ته زما په خبره باندې عمل وکړو ملنګ بچا په ټولو خبرو دې عمل کوم خو داسې تعویض داسې وظیفه راله راکړه چې ارام راته میلاو شو ټول عمر د مړه پروت یم د مړه به پروت یې یو خبره ته کومه پرهیز یې ضروري دی ته به داسې چلو کې چې ځان دمه کول غواړې د غنمو ګولۍ به راوالې کومې چې په خمبه کې غنمو تږدي هغه به یو بوتل اوبو سره په ناره باندې وڅکې انشاءالله ملنګ بچا او ټول عمر دپاره به یې دمه پروت یې نه به یې څه ټینشن وي نه به یې څه پریشاني او ښه دمه زړه به پروت یې ښه انشاءالله ملنګ بچا پاسه مخکې ګېټ کې د چیري خرچه ورکړه کوم ملنګ بچا خو داسې دوام راته وکړه چې د خلکو د نظر سپک یم نه رانه څوک سلام علي نه راته په لار څوک ودرېږي نه مې خبرې ته غوږ دي الله دې دومره دروند کا چې د ګرځېدو هم نه ده امین ملنګ بچا الله ده له شکر ده حق الله حق پوله پټي برات ټول خسته کوي جانانا پوله پټي برات ټول خسته کوي جانانا لولا برازي جانانا لولا برازي وایا لولا هو راغلی له
คนนี้มุสลิมนะเนี่ยอินมาวันน่ะเอาทำพันธุ์พันธุ์อินนะครับดิอุสามพอเนี่ยกันน้ำปลาทุนอะไรล่ะ یا مسلمان یم یو ابتدی وشوله ته ما پسې کم د ګوړې شربت راوړې درا پسې چا راوړې او را دې په ګوري زور از سر کولې خلک مزدور سره هي همنا انا انا شربت ما انا شربت فندي همنا انا ايه انا نه کنن مزګر به ختم شي ان شاء الله سار له ولا ترشد له ولا خو لک د مزدور خیر هم ساته انا راوح لاجي انا ضروره یو تاسو ته دا شکار دی کنه ان بیګا د ملک سره مشاغله کړی لا هو نو څه پرته معلوم ني چې نو وګنا باندې بندوبست وکړو يا معلوم انا څوک مالك هو من هنا ولا انا رخصه مراز تو پسرا ولا تو اکثر دي کم دینو پروخ قور باندې ورشي هغه دی خو چې تروخ سړی ته نه معلوم چې د ملک صاحب دی راولو ما هي انا لا خليه ما هي څوک لا يا ما د خپلې ته ګوره او کارته ګوره دا انت پروګرام به تکلی لو كان اورام لا ايو همنا ضروره فاني الى كان انا وشي ايوه ما هي راولي هي شاغله اني غفلين بمن اور ورشي مارا تاسو په ځل لګي یاره دا ځان لګي ايه ها مرونه ملا نو څه ايه نو زه څو ګوره به ملک صاحب ورولم چې دغلا را غل ولا را پیدا کی ما هي انا هغه ما هي مړه تا ته ګوره د خونې ته ګوره د پوره کې خبره کې څوک په خبرم نه پیږي هذا ما انا ما واهي انا اني او نتيجه لما نقول شلنا لما يعني من فاهم من الثاني واجوني اخريني مړه دا پسې د باندې را مخه ما انا اورا انا اورا خیر دې نه کا گزاره کوه چې کور د څنګه لاړ شي نه کا کنه اخر مزګر نن خو را باندې نشته وخوره لا هنا الوانا ما نخرم والله انا انما انا مورينا ماني اورنا وني ها نه کول بم سوال کوم چې خدای پاک بار اسمان شین کې اوس یو الله سره ګرمي له ته انا ارمي ولا ها اوا مي هما هما السلام علیکم وعلیکم سلام اسلامي څنګه ورخطا یم یاره مرچکی خان ورخطا په دې وګړه په خدای باور وکړه د ملک صاحب دوجري نه چاغلا کړی دا او ما دې وی سره د خاندان رسولم وې دا سړی برا پیدا دا سوي او جیا لکه نو ملک صاحب خو خيار سړی دی دونه پرې ځکه څوک نو بریخي نه ما بیګا ته صرف شپې د کور ته ترې مو چې سار خبر شوم دوجري پته نه چې چا څوړي مرچکی خان په خدای بشو پتا بشي سپن دوه تعلق چې داخل را پیدا کوجی خدا سي کار دی ستان داخلي سوریا ده اصل نه زبرته او کا څوک خو خلک دی ما په سلام دی وي او په خلی ما دی نه بارغول کېده خدای مې دې خلک ما ته کومه چاته دي او سره دانه کوس مې دې مصیبت نخلاص کړي خو دې ملک سلطان ته خو پته لګی چې نه سبا خلی ډیر دی پکار دی او کیمرې لګول یو څوکیدار بند نو کار دې پاکستان نه ورګي کنه د شپې بجلی ملکه وی بل را پس راځي نو کیمرې لګېدلې دي خو بجلی وته نه تله اوس پس کوي خماته او کس معلوم دي دا وخت دی را دی صحیح نه یاره مرچکی خان خدای دې د سری ډوله خاون کا ګوره ما چاته یاد نه کی زما د خدای خو نه باندې کې کوته به چاته خو راځه زه سره ورځم خو ګوره ما به چاته نه یاد چاته نه خم راځه علي شابه راځه بخدا تعالی نیک بخته خل معلومات دا آسان کار دی بل ورنه په دغه لوم خورلې دا خو د ماش لري نو د ټیم کم دی معلومه شکر وباسه چې په موقع باندې وزګیر کو راځه نه پتی حاجی دا الله دې عزت وکړه علم بچا د خپل اجازه شان راتلې شي سلام علیکم وعلیکم السلام ملنګ بچا السلام علیکم وعلیکم السلام ملنګ بچا څنګه لخي دي شکر الحمدلله څنګه غریب خردارا یما اوس په خپل مسله بیان کا ملنګ بچا دا کار دی کنه دې نشته زرګه خدي هم دا کار دی ملنګ بچا زمونږ ملک سي دي جی دا کنه چاغلا کړی دا او ما ته وی دا سړی را پیدا کړي دا غل را پیدا کی غل را پیدا کی حاجی خو خرچه بر راځي خرچه بر راځي مو بچا صاحب چې ستانه خرچه پر راځي جزه تابعدار چیرې ته بزن ته کې چیرې ته ملنګ بچا دا مې مرګري د کار ولا خپ پنسیو کا او زه خرچه منم کنه کو دینه چې غریب چړې دي مرچکی خان دي موار دي چیرې ته به تور کېږي ما بچا جی خپکیږه ما چیرې خو ور کې شي دي سانډا پر تلال کم سانډا مبسري تاسو کار به وشي او چې سټم تاسو وای نه مم به ورزو راځي چې شو سور شوم په پان پریدم پوی کا ملنګ بچا پال پریز دادی چل ترازی
ټول په بشري کټور علی خبره غواړي حاجی خان دې دې مرته چې راځه لا پښه دا خو به دې جیت کو واچو کو راځه بچا راځه جی راځه بچا جی مخکې دی ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دې پاره كده بلاني كده 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 ما شاء الله ما شاء الله انت سنجم يا بختم وما قشعلوا خطر غم مکو ملک صاحب نو ته خو خيار سړی یو څوکیدار بری بل ساتلو دا کیمرې شت کا خدای دې به خو باسي د پاکستان د بیلې تا ته پته لګي په تیار کې غلا کړی غنو کیمرا غریب وسو کې داغه مثال خو دستري په ګارانټي او په مبارک سره ټیم نشته د دې ټیم نه پس پاو کېږم خدار ته دا ما ګرځم دا بس اوس دا غل خاموش کا دا ته وګره چې زمانو په دې ملک سلطان په دې علاقه کې زما ډېر وینم دي بلاره نشي ور پغلا می دا نشو کو خبره د عزت تا کو تا دا غل پیدا کو نو دا نیم دې دا در سره وټ نیمو مرسدي کار باندې کېږي یو شرط پکې دی وای چې ټول کلی خلک به راټولې او زه به سبا راځم ها دا ته مننګه ستا سروم دی زمان د جهان سپېرو مارثن بي دا رسېدلي خلک دي دوی ځان نه کوي دوی ځان خاورې ګڼي ملک صاحب د دې مخ نه دا نور دا شرابې خدای شته خو ښکاري نور خو ښکاري ملک صاحب خپل کار ته وایه اله کله تاسو څو ګوره ټیک شو پټ دي زه خو یم ګرمه چې اوس کا او سبا ټول کلی خلک راوله چې ما ته دا غل دې ښکاره کړي د چینس کما زما خوراک صرف شات دی او د ګډلم دی بے غمو سے مړه د ګډ لم کې خبر ډوب کما شات هم در دونه ورم چې ټول خاندان نه اوسه خدای ټیک شو مننجانا سبا راځم ما کسانه وختي ښه ټیک تا انتظار کوئ ملک صاحب اجازه ته نو زما شزا الله دې خساته بس الله دې ستاره غل پیدا کی مونږ چې ونه شر نه کله قدمه دې ټول ته بوران دي خپل خپلوان دي وسه ملنګ نه خبر دې زړه دې اسي جی کینه ته ویم تا ته خو ما ویل چې په کلي کې نور خلک خبر نشي لنیا مېړه زما خیال تا چې څوک لیدلي بس غونډې ورته دا لوی دی چې ملک نغلا شوی ملک صاحب یو کار دی چې کنه کو تپوس مې نه کو د چانه نو بیا خدا سړی نه راته او ستا خاره ملک صاحب دغه راځه خو به دي جنو زبر ټیک شو زه دې چرګان درګی دانې شو ملک صاحب او زبر شو پټ دي جی دت پت خو ډېر دی اوس پورې هغه ملنګ را نه دی ملک صاحب را به چې کنه لګ د چاړې لاندې خو ساواله هغه جراږي جی را راځه راځه سلام منظور کوي وعلیکم السلام السلام علیکم رحمت الله کاروایی به شروع کوم خدا غیر مخکې څو خبرې دي وای ما ځان سره دا صادر راوړی دی ستا د کلي خلک به د دې صادر د لاندې تېرېږي نو بیا او چې کوم سړی غلي هغه به مړ کېږي ځان تیار کړئ ملک صاحب صادر نیسه یو نمبر پر نمبر ملک راځئ صاحب انده څه کار کنه دا تاسو سره نه خایږي دا بزونی سما راځي ساده وکړئ جو چې اره ملک صاحب لاندې تېرېږه هم ملنګ راته کومې خبرې کوي زه خو په شرمونو هم جربېدم غلا مې هم وشو مال خان مې هم لاړو اوس پر دې لاندې زه تېرېږم ملک صاحب دا موږ خلک چې غر کې دا زموږ بشران غله دي او د چا په تندي خو یې لیدلي کړي چې دا غل دی او دا روغ دی تېرېږه زه شکر دی هلمه شو تېرېږه 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 ته ما ته ووایه تا خو زه په شرمونو وشم د کلي خلک مې راغونډ کړل غل کم دی ستا غل پیدا شو ملک صاحب نو زما غل پیدا شو نو کم دی ما ته ووایه که ما غل کم دی
کار په شروع دی ملک صاحب ستا عقل دا دی چا چې د څادر په لوس کې نیولې